بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې یو نوي کلاس سره حاضر یم، په دې امید سره چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. په د نننۍ کلاس کې به موږ د ډیلی د روزمره زندګۍ چې کمې جملې یوز کیږي هغه به مونږ په انګلیش کې زده کوو. فار ایگزامپل مثال کې طور پر یو دوه ماشومان دي، هغه خپله کې ډېر ټایم پس میلاویږي، هغه یو بل نه تپوس کوي، لکه څنګه تپوس کوي پښتو کې هغه وایي که نه تاسو څنګه یې، زه ښه یمه، تاسو څنګه یې، زه ښه یمه، ښه ته چېرته تللی وې، ته کوم کلاس کې سبق وایې، ډېر ټایم شي لیدلی مې نه یې، چېرته اوسېږې، او دا تپوسونه کوي که نه یو بل نه، یا ته څه کار کوې، کور کې څو وروڼه دي، دا وروڼه دا چې کله یو دوه ملګري خپله کې ډېر ټایم پس میلاویږي نو دا تپوسونه کوي. نو دا تپوسونه په انګلیش کې څنګه کوي نو دا به نن مونږ په دې کلاس کې زده کوو. نو اوسه پورې که تاسو چېرته زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړي نه یي نو تاسو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا غنټۍ نشان هم ورسره ووهئ. راځئ چې کلاس شروع کړو. په دې ننن کلاس کې مونږ سره چې کومه پیله جمله ده هغه چې کله یو ماشوم میلاویږي هغه ورته وایي چې تاسو څنګه یې. نو تاسو څنګه چې کله د هغه د هغې خیریت تپوس کوي چې ورته وایي چې تاسو څنګه یې، نو هغه په انګلیش کې ورته وایي هاو آر یو، هاو آر یو، تاسو څنګه یې، او جواب کې ورته پښتو کې څه وایي زه ښه یم. نو زه ښه یم دپاره په انګلیش کې چې کوم مونږ جمله یوز کوو هغې دپاره مونږ وایو آی ایم فاین، آی ایم فاین، زه ښه یم. لکه مونږ پښتو کې وایو تاسو څنګه یې، هاو آر یو، هغې تاسو څنګه جواب ورکوو زه ښه یم. زه ښه یم دپاره چې کوم انګلیش کې جمله یوز کېږي آی ایم فاین، زه ښه یم. نو مونږ وایو که نه چې خوشحاله شوم چې ومې مطلب یو ډېر ټایم پس دوه ملګري میلاویږي، دوه ملګري چې کله میلاویږي هغه وایي چې خوشحاله شوم چې ومې لیدې، نو هغه په انګلیش کې څنګه وایي، هغه به وایي چې نایس ټو سی یو، نایس ټو سی یو، خوشحاله شوم چې ومې لیدې. نو بل ملګري څه ورته وایي چې زه هم خوشحاله شوم چې ته مې هم ولیدې، نو هغه به ورته وایي نایس ټو سی یو ټو، نایس ټو سی یو ټو، صرف د ټو اضافه ورپسې وکړي، خوشحاله شم چې ته مې هم ولیدې. ښه اوس ورنه ملګری چې بیا تپوس کوي چې ته چېرته وې، تاسو چېرته وئ، نو هغه به څه ورته وایي ویر ور یو، ویر ور یو، ویر ور یو، تاسو چېرته وئ، مطلب هغه چېرته تللی وي، تاسو ډېر ټایم کې ورسره میلاو نه یو ملګری، نو ډېر ټایم پس چې کله هغه میلاویږي هغه د په تپوس وي تاسو څنګه یې، هاو آر یو، نه خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې، نایس ټو سی یو، او بیا تپوس کوي تاسو چېرته وئ، نو هغه به انګلیش کې داسې ورته وایي ویر ور یو. نو جواب کې بل ملګری څه ورته وایي آی واز ان اسلام آباد، آی واز ان اسلام آباد، زه په اسلام آباد کې وم، یا چې بل چېرته وي نو هغې په ځای اسلام آباد په ځای هغه ورته یاد کړي آی واز ان پېښور، یا آی واز ان کراچي، زه په اسلام آباد کې وم، آی واز ان اسلام آباد. نو بیا دغسې کیسه جاري وي که نه، تپوس کوي چې تاسو اسلام آباد کې څه کول، تاسو هلته څه کول، نو ملګری و انګلیش کې څه تپوس کوي what were you doing there، what were you doing there، تاسو هلته څه کول، تاسو په اسلام آباد کې څه کول چې هلته تللی وای، what were you doing there، تاسو هلته څه کول. نو چې کله تپوس یې وکړي چې what were you doing there، تاسو هلته څه کول، نو ملګری څه ورته وایي I was enjoying my summer vacations with family، I was enjoying my summer vacations with family، ما کور والو سره د ګرمۍ چټیانو نه خوند اخیستو. سمر ویکیشنز وایي د ګرمۍ چټیانو ته، فیملی وایي خاندان ته، کور والو ته وایي انجوینګ وایي خوند اخیستو ته. I was enjoying my summer vacations with family، ما کور والو سره د ګرمۍ چټیانو نه خوند اخیستو. ښه دې نه پس بل ملګري تپوس کوي تاسو څه کار کوئ، یا تاسو عهده څه ده، تاسو په کمې عهدې باندې یئ، نو په انګلیش کې څنګه تپوس کوي what is your profession، what is your profession، تاسو څه کار کوئ، تاسو په کمې عهدې باندې یئ. نو ملګری تپوس ورته وایي چې I am a student، زه طالب علم یم، زه زده کوونکی یم.
نو بیا بل ملګری څه ورته وایي چې in which class do you read in which class do you read تاسو په کم کلاس کې سبق وایي تاسو په کم جماعت کې سبق وایي نو ملګری جماعت کې څه ورته یو ملګری کله ورته وایي چې په کم کلاس کې سبق وایي بل ملګری ته وایي زه په 10 کې سبق وایم یا زه په 12 کې سبق وایم نو انګلیش کې به هغه څنګه ورته وایي I am student of matric I am student of matric زه د 10 جماعت کې زه د 10 جماعت طالب علم یم شاګرد یم یا زه په 10 جماعت کې سبق وایم ملګری څه ورته وایي چې ډېر ښه نو ډېر ښه دپاره به موږ انګلیش کې وایو very well ډېر ښه very well ډېر ښه اوس بیا ملګری باندې تپوس کوي چې ته هم خپل باره کې څه ووایه نو چې هغه کله داسې ورته وایي چې ته هم خپلې باره کې څه ووایه نو هغه به انګلیش کې ورته وایي tell me something about yourself tell me something about yourself tell me something about yourself تم خپل باره کې څه ووایه خپل باره کې څه ووایه tell me something about yourself okay my name is Khan زما نامه خان ده I am 16 years old زه د 14 کالو یم زما 16 سال عمر دی او نو دا ورته وایي چې زما نامه خان ده نو دا انګلیش کې ورته وایي okay my name is Khan زما نامه خان ده زه د 14 کالو یم زه د 14 کالو دپاره هغه انګلیش کې څه ورته وایي I am 16 years old I am 16 years old زه د 14 کالو یم زه د 16 کالو یم بیا چې کله نه بل ملګری تپوس کوي چې تاسو په کم کلاس کې سبق وایئ تاسو په کم کلاس کې سبق وایئ in which class do you read in which class do you read ته په کم کلاس کې سبق وایئ تاسو په کم کلاس کې سبق وایئ نو دا ورته وایي چې زه په 10 جماعت کې سبق وایم زه هم په 10 جماعت کې سبق وایم I am studying in class 10th too I am studying in class 10th too زه هم په 10 کلاس کې سبق وایم زه هم 10 کلاس جماعت کې سبق وایم نو هغه English is my favorite subject انګلیش کتاب زما ډېر خوښ دی انګلیش زما خوښ دی ډېر مې خوښ دی what is the name of your school ملګری د سکول تپوس ونه کوي چې تاسو د سکول څه نامه ده what is the name of your school تاسو سکول څه نامه ده what is the name of your school تاسو سکول څه نامه ده نو دا ورته وایي په جواب کې the name of my school is G.P Hayatabad Government Primary School Hayatabad زما د سکول نامه Government Primary School Hayatabad ده زما سکول نامه Government Primary School Hayatabad ده the name of my school is G.P Hayatabad نو بل ملګری چې کله نه تپوس کوي چې تاسو سکول کې څو ټیچران دي او څو استادان دي نو هغه په انګلیش کې تپوس کوي how many teachers are there in your school how many teachers are there in your school تاسو سکول کې څو استادان دي تاسو په سکول کې څو استادان دي how many teachers are there in your school there are 14 teachers in our school زمونږ په سکول کې 14 استادان دي زمونږ why there are 14 teachers in our school بل ملګری بیا ونه تپوس کوي تاسو سکول کوم ځای کې دی where is your school located تاسو سکول چېرته دی کوم ځای کې دی د نقشې تپوس ونه کوي چې کوم ځای کې دی where is your school located تاسو سکول کوم ځای کې دی